صدر سے په اجازت باندې د غزل څو شعر اول د زلمو ته ډالې کوم دی په دې رومانوي شاعري ډېر واه واه کوي نو یو څو د غزل شعرونه تاسو ته ډالې کوم چې هغه څه دې وکړل چې حیران دې کړم هغه څه دې وکړل چې حیران دې کړم ښکلیا نه پردې او نه د ځان دې کړم ډېره مننه او دې کوڅو کې څو ځلې شلېدلې یې دې کوڅو کې څو ځلې شلېدلې یې بیا دې زه راټول کړمه ګریوان دې کړم مننه دې کوڅو کې څو ځلې شلېدلې یې بیا دې زه راټول کړمه ګریوان دې کړم او لاړې ځوانې څنګه غلې تېره شوې لاړې ځوانې څنګه غلې تېره شوې سړیکه دې کړم سوز دې کړم ارمان دې کړم او منن او زړه ستا لیونتوبو ما به ستا منل زړه ستا لیونتوبو ما به ستا منل څومره دې بې قدره کړم ارزان دې کړم منن د موجوده حالاتو په تناظر کې یو نظم دې ستاسو ته ډالې کوم دا بارود او دا بمونه چې را درز وهي لمبه شي فکر وړیم چې لاندې دا کورونه ته د چا دي دا منم چې زما رونه مور او پلار به پکې نه وي خدا څوک دي چې غوښې د هوا په دوش خورې شي دا بې سره بدنونه غوښې اندامونه چې خواره واره پراته دي زما خپل خو چرته نه دي دا چې زړه مې پې خوږېږي غریو نیولی یم ګواښېږم دوی سره خو معلومیږي چې ضرور مې څه نسبت دی چې سکون مې د زړه نشته هم مې خوب د سترګو لاړو زه د خپلو ناقلارو احساساتو نه مجبور شم مشران زما د کلي څه په دا رنګې لګیا دي چې خپل ځان به جاړو چپ کا اول ځان او بیا جهان دی یریدونکي بوږنونکي اوازونه چې شروع شي که دا اور مو په سرونو راګزار شو بیا به ګورو دې نه مخکې چې د پیغلو عصمتونه مې تار شي دې نه مخکې چې بچی مې په تنکي قربان شي اے بې حسو مشرانو د یهودو دلالانو خودداري مو په ډالرو هسې نه درنه ګاڼه شي مورخ په لیکلو د تاریخ ګوته پخلوي چې د ډیرو دا روش دی میر صادق سه بدنامو د شاباز وزر د پریکړو تاته غوسه کړلې نو کی دا ور پریک د قجیران چې په هوا ریخي کړي د لومبړې نه مکار دی د پړانګانو نه وحشي دی د حکمت په دوه مخیزه چاړه دا دښمن لال کا خپل تدبیر دی کمالی کا خپل حس جلالی کا چې د قوم ټیټه شمل دی لکه حس کتا ترشي او مسلمان خو یو میل دی نه رب او نه جم دی په یو مزي پیرل غواړي حس نه دانه وانشي